د سوات د غرو په لمن کې د بدخیلې یو وړو کې کلی وو. کلونه مخکې چې کله د احمد پلار مراد خان ژوندی وو، د هغوی په کور کې به د اخترونو په شان خوشحالیای وي. پلار به یې ورته د مازدیګر په وخت د بازار نه تاوده زلبي او پکوړې راوړل. احمد به د خپل پلار په غیږ کې ناست و او په خندا به یې روژه ماتوله. خو بخت ورته مخ واړو. پلار یې په یوه حادثه کې وفات شو او د احمد په سر د غمونو توره ورځ خور شو. د بیوسی سحر او ماښام. د رمضان میاشت راغله. احمد چې اوس لا مسکین 15 کلن و، له خپلې مور سره یې په یوه نیمه رنګه کوټه کې روژه نیسله. د بدخیلي په غرو کې به د ماښام اذانونه وشول، خو د احمد په کور کې د روژه ماتي د دسترخوان پر ځای یوازې د هیلې یوه مړه ډیوې بلیدله. یو سحر د پیشمنی په وخت احمد خپل مور ته وپتل چې په ډیره سختي یوه وچه او سخته ډوډۍ په اوبو کې لندوله. احمد په خپل وړو کلاسونو د مور لاس ونیو او په غریونی غزلې وویل: مورې، زما پلار خو به ما ته ویل چې زما زوی به لکه د خانانونو غونده ژوند کوي، خو نن موږ دا وچه ډوډۍ ولې خورو؟ مورې، آیا ټوله روژه به داسې وي؟ مور یې په تندي ښکل کو او وویل: بچیا، دا زموږ د صبر امتحان دی. هغه رب ډیر غت دی، هغه صبر کوونکی خوښوي. خو د احمد په سینه کې د پلار غیرت جوش واهه. په خپل وړوکو پښو وترید او وویل: نه مورې، زه به نور تا نشم لیدلی چې تا په تشو اوبو روژه ماتوې. زه به سبا وڅم، مزدوري به کوم او ستا لپاره به یو څه راوړم. مور یې په حسرت ورته وکتل، اوښکې په مخ راغلې او ویل: توبه خدایا، بچیا تالا وړو کیې، تا ته څوک کار ورکی؟ الله به په خپله زمون وسیله وکړي. د بازار پیغورونه او د کلی کبر. بله ورځ احمد بازار ته ووت. هغه د کلی هرې هټې او هر دکان ته ورغی. په خپلو وړوکو پښو به ولاړ و او په عاجزي به یې ویل: کاکا، ما ته څه کار راکړه، زه د خپلې مور لپاره روژه ماتي وړل غواړم. خو د کلی زړه بدو خلکو به ورته په کمه کتل. یو دکاندار ورته په قهر وویل: زه واوړه، په دې قد دې کار کوي؟ تاسو یتیمان خدا یوه بهانه جوړه کړې ده. پلار مو مړ شي نو بیا دروغ وایي او په بازار کې سوال کوي. زه په مخه بیخه شي، مونږ ته دا ډرامای مه کوه. د احمد په زړه لکه د تورو ګوزارونه وشول. هغه سوالګار نه و، هغه د پلار غیرتي زوی و. هغه په ژړا جومات ته لاړ او د الله په حضور کې یې سر په سجده کې شول. یا الله، خلک وایي زه دروغ وایم، خو دا خو خبر ای چې زما مور وچه ډوډۍ خوري. هغه معجزه چې هر څه یې بدل کړل. احمد په حمیدي غمجن حالت کې د سند غاړې ته ناست و چې ناڅاپه یې ولیدل د کلي د قبرجن ولک زرین خان زوی اسد د ابو په غاړه لوبۍ کولې او ناڅاپه پخه ترې وخښوي ده. په سند کې لاهو شو. خلکو نارې کړې، خو د سوات د سند اوبه ډېرې تیزې وې. چا هم زړه نشو کولی. احمد چې که څه هم ماشوم و، خو د غړه د زمري په شان غیرت یې درلود. هغه په خپلو وړوکو لاسونو یو پړی رسۍ چې هلته نږدې پروت و یو ونې پورې وتاړې او په اوبو کې یې هغه خواته منډه کړه چې اسد پکې ګیر و. په ډیره معجزې ډول احمد ته اسد لاس ونیو او تر هغه یې پرې نشود تر څو چې نور خلک راوسېدل. د خبر ماتېدل او د اختر رڼا. کله چې ملک زرین خان ته پته ولګېده چې هماغه دروغجن یتیم چې دا ترې مخ اړولی وي نن یې د زوی ژوند بچ کړی، نو د شرم نه یې پښې وپړکېدې. هغه پوه شو چې غیرت په دولت نه بلکې په ذات کې وي. د اختر په شپې ملک د کلي د مشرانو سره د احمد کور ته ورغی. هغه احمد په غیږ کې واخیست او په ژړا یې وویل: خلکو ما وویل دا یتیم دروغ وایي، خو نن ما ته پته ولګېده چې د دې ماشوم په سینه کې د زمري زړ او د ننګیالي پلار غیرت دی. احمد بچیا، ما وبخښه. ملک د احمد د مور په وړاندې سر ټیټ کو او د احمد لپاره یې د تعلیم او د هغوی د ټول ژوند ذمہواري واخیسته. احمد په هغه اختر کې د کلي تر ټولو ښایسته جامې واغوستلې، خو تر ټولو لویه خوشحالي یې دا وه چې مور یې نور وچه ډوډۍ نه خوړله. د هغه صبر او غیرت
د هغوی د کور ډیوې بیا روښانه کړې.